حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم خزه ته په داسې حالت کې مرګ راشي نه دنیا نه لاړ شي چاغې نه خاوند راضي وي نو دا خزه به جنت ته داخله شي. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو او زنانو خويندو میندو دا حدیث مخکې بیان شو نن مې د بیان کو چې زنانو ول په کار دي چې خپل خاوند په دنیوي امور کې خوشاله ساتي. هغه کارونه چې هغه خاوند تانا ان خپل خزه نه مطالبه کوي او پاغي کې الله او د رسول نه خپکی هغه خبرې منل خزه ته لازم دي. تر دې پورې علما کرام فرمایي چې چیرته یو خزه ته خاوند आवाज وکي چې خزه دلته راشه او خزه په تنور کې ډوړی پورې کړی وي او هغه سوځي نو بیا دې هم دا خزه د خپل خاوند د आवाज جواب ورکي او تابع شي ورد شي. اگر چې په تناره کې ډوړی سوځي غور خرابېږي خو د خاوند تاوان به وشي. په دې وخت کې به هم خزه من داخلي او خاوند ته وایي چې خاوند لانه زه حاضر یم څه وای راته. ډېر زنانه داسي چې خاوند ول आवाज وکي نو خزه ناراضي وځي پلاني کار کې بند ومنه کار پرېدا په موږ خو نه ولاړه کار پرېدا دنیوي کار پرېدا کور کار چې خاوند لپاره کې خاوند ته आवाज کو ورشه کته په نغری باندې په د ګیس په دغه باندې دیګه باندې کړی وي یا د ډوړې پورې کړی وي هغه خراب دي شي ځکه خاوند تاوان دی. خو د خاوند आवाज جواب ورکا خاوند تازان ته واړي ورشه دا خبره اومنه او په دې आवाज کولو چې ته د خاوند جواب ورکې ورشي ته هغه خوشاله کی چې خوشاله کړه الله به تعالی راضي شي. او کاغه ته توازن کې تنه ورزي نبي با تر ناراضه وي چې خاوند ناراضه کې په جایز کار کې کنه الله ناراضه کیږي. نو دی وجنا زنانو ته دا مسلې د کول ضروری دي چې د خاوند حقوق په دې خزه باندې کم دي. نو بار حدیثونو کې بیان شول نو ما خو تاسو ته خلاصه بیان کړه چې د خاوند هغه خبرې چې د قران او حدیث نه خلاف نه وي بس هغه معنی او باغی عمل کوي او هر مسله بیل ته بیانول نشم. نه په دنیوي امور کې او هغه کارونه چې د قران او حدیث نه خلاف نه وي باغی کې خاوند خوشاله ساتي خاوند ناراضه کوي او چې غواړي جنت ته داخله شي او د جنت په هر دروازه جنت ته داخله شي خاوند خوشاله ساته په دې حدیث باندې عمل وکړي او سړیو ته دې الله توفیق ورکړي چې هغه هم د خود حقوق ادا کړي ان شاء الله. بل هفته کې به خبرې بیانو. خو بهرحال نن دې هفته کې مونږه دا حدیثونه بیان کړ چې خزه دا خبره او پیژني چې په د خاوندانو په حق زیات دي او د خپل خاوندانو حقوق ته متوجه شي. محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیکدوي او شیر کوي. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.